ته ولې کمجورته یې؟ اصلا کمجورتي څه ده چې ډېری ځوانان اوس د کمجورتۍ احساس کوي. هغه کس چې کله د یو چا سره مخ کېږي بدن یې ټول لړزاندی سي، کله چې خبرې کوي پر مخ یې خولې رایلسي، او کله چې د خولې څخه خبرې راباسي فکر کوي چې شاید زه ډېرې ګډې وډې خبرې کوم، خو اصلا داسې نه ده. او د کمجورتۍ اساسي علت څه دی او د کومه ځای څخه راشروع کېږي؟ په لومړي کې کورنۍ، ښوونځی او پر ځان باندې نه باور. په کورنیو کې اکثریت وخت کوچنی تر دغې اندازې پورې رالوی سوی وي چې د خبرو کولو وخت نه ورکول سوی. کله چې هغه د تک په حالت کې به هم پر ځان باندې باور نه لري. کله چې د کورنۍ غړي په خپلو کې خبرې کوي دی بیخي خپل شتون نه احساسوي. په دوهم قدم کې ښوونځی ده. ښوونځی یعنی د زده کړې ځای، ښوونځی یعنی د پرمختګ ځای، ښوونځی یعنی په خپل ژوند کې د بدلون ځای. یو کس چې په خپل ژوند کې ښوونځی تر 12مه ټولګۍ پورې ویلی وي او تر 12مه ټولګۍ پورې دغه ځوان په سیم کې د تختې مخ ته نه وي راغلی، دوې خبرې نه وي کړي او استاد دونه موقع نه ورکړي چې دی پر تخته باندې یو څه ولیکي او خپل استعداد وښیي، نو خود به دی په خپل ژوند کې د کمجورتۍ احساس کوي. په دریم قدم کې پر ځان بې باوري ده چې دا هم ما دوه علتونه وویل، کورنۍ او ښوونځي. ځوان چې په خپل ژوند کې په دغسې یو حرکت کې روان اوسېږي نو پر ځان تل بې باوره وي. کله چې یو ځای مجلس کېږي، خبرې کېږي، دغه ځوان احساس کوي چې زه بیخي دلته حاضر نه یم او که حاضر یم بیخي له ډېرې بیرې څخه لوړ نسي کتلی، او کله کله یې خپل غوږونه داسې چپ ساتلي وي چې داسې نه چې زما څخه اوس یو پوښتنه وسي، د یو موضوع په اړه وپوښتل سمه. دغه ځوان په خپلو خلو کې غرق و ترک وي او یوازې پر دې فکر باندې وي چې بس زه د هغسې ښه یم چې بیخي زه خپل شتون دلته احساس نه کومه. چې دغه ځوان د یوې تلپاتې بې باورۍ سره مخ کېږي او په خپل ژوند کې د ډېرو ننګونو او مشکلاتو سره مخ وي.